بسم الله الرحمن الرحیم. په سوچونو کې مې ته، په فکرونو کې مې ته، په زړه کې مې اوسېږې، په خیالونو کې مې ته، په رحمتونو دې ژوندی یم، په نعمتونو کې مې ته، د غضبونو نه دې یارېږم، په راحتونو کې مې ته، ستا د نومه شه مزارو په صفتونو کې مې ته. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده، عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبې شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو. ثمرګل کاکا جي خواته د هغوی نه به شعرونه ریکارډ کوو، او د باغزمین صاحب هم ډېره مننه کوم چې موږ سره راغلی دی. د کیمرې شاته طاالله ناست دی، نو د هغې هم ډېره مننه کوم چې موږ سره دې ځای ته راغلو او پروګرام یې ښایسته کړ. نو ثمرګل کاکا طرف ته ځمه چې هغه یو څو شعرونه موږ سره شریک کړي. ډېره مننه ده. السلام علیکم. دا یو دوه شعره به ووایو. ارشاد دي. یو شاعر ویلي دي، وایي هغه کلی به ښې غوښې نه محروم وي، هغه کلی به ښې غوښې نه محروم وي چې په کم کلي کې اوسي کسابان درې. وایي سوچه ګیري به په هغه چم کې نه وي، سوچه ګیري به په هغه چم کې نه وي چې په کم چم کې اوسېږي نایان درې. ډېر ښه دی. بلکل. وایي په هغه لاره هېڅ چرې لاړ نه شي، په هغه لاره هېڅ چرې لاړ نه شي چې پرې تللي وي، چې په کومه لارې تللي کابلیان درې. ډېر ښه. نو یو ته زهر راوباسي بل نن باسي، یو ته زهر راوباسي بل نن باسي، د میټر نه چې راتاو شي لیاجانان درې. بلکل. په هغې ډنډ کې ګوارې اوبه نسکي، چې پې ولامبي د وچې پټواران درې. نو رنګ د هغه محفل ښه شي حضرت جماله، رنګ د هغه محفل ښه شي حضرت جماله، چې په کم محفل کې ناستي شاعران درې. ډېر ښه. موږ سره اوس دوه دي که نه، یو درېیم پکار و. زور ښکلی حضرت جمال لاله. دا اوس چې موږ سره درېیم شاعر یو شاعرونه هغه خو یو خبره بله دا به ووایم که نه. ووایه ووایه. هغه شاعر دا ووایي، وایي چې یوه خبره ته کومه د بلنې سره، یوه خبره درته کومه د بلنې سره. وایي دا د لګان وتړئ ټول ونې سره. وایي دا د لګان وتړئ ټول ونې سره. وایي د مشرانو ډېر عزت کوئ، کشران پوهه کوي زورنې سره، کشران پوهه کوي زورنې سره. دا درته نه وایم چې خیرات نه مه ځئ، خیرات له ځئ خو د بلنې سره. وی دی بعضې خلکو ته اریان پاتې شم، دی بعضې خلکو ته اریان پاتې شم، لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره. ډېر ښه. ګرانو کتونکو، تاسو د ثمرګل کاکا جي نه شعرونه واورېده. امید ده تاسو به ډېر خوندونه مزې اخیستي. په اخر کې باغزمین مانیروال صاحب طرف ته ځمه، هغه به یو څو شعرونه ووایي، په هغې خپل پروګرام راغونډ کړو. باغزمین مانیروال صاحب، موږ خو د ثمرګل لاله هم ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړه، داسې لنډ تنګ وخت کې که نه موږ سره راغی او ښکلی پروګرام یې وکړو. نو د ده هم شکریه ادا کوو چې دغسې خدای دې ژوندی لري چې داسې پروګرامونه کوي، او موږ خپل پروګرام په دې باندې راجمع کوو. پیسه خرڅ کوم وخت سره، پیسه خرڅ کوم وخت سره، زه چېرته جمع نه کوم. ډېر ښه. پیسه لګوم وخت سره، زه چېرته جمع نه کوم. هر څه الله نه غواړم، انسان نه تمه نه کوم. هر څه الله نه غواړم، تمه انسان. بېغمه یو الله دی، بېغمه یو الله دی، ژوندون بېغمه نه کوم. ډېر ښه. ډېر ښه. او زه مجبورومه نه څوک، زه مجبورومه نه څوک، خبره ګرمه نه کوم. ډېر ښه. مدام به بله نه وي، مدام به بله نه وي، مدام به بله نه وي، اعتبار په شمه نه کوم. ډېر ښه. ډېر ښه. او زه باغزمین شاعري عبرت نه کمه نه کوم. ډېر ښه. د ټولو شکریه. زه باغزمین شاعري عبرت نه کمه نه کوم. ډېر ښه. چې چېرته یې خوږو اورېدونکو ښه د باد اوسئ، خوشحاله اوسئ. د لوی الله په امان.